بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د اسلامي امارات رئیس الوزرا لخوا د سوریې د انتقالي دورې ولسمشر احمد شار ته د مبارکي پیغام. د کندهار د والي په مشرۍ د هیواد د جنوب لویدیځو ولایتونو د والیانو ترمنځ د همغږۍ غونډه او د ناروې لخوا په هیواد کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره له 200,000 ډالرو څخه ډېرې مرستې. د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د کب لومړۍ نیټه ده. زه محمد صادق فروتنی یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د سوریې د نوي انتقالي دورې ولسمشر احمد شار ته د نوموړي د ټاکل کېدو له امله د مبارکۍ پیغام لیږلی. رئیس الوزرا په دې پیغام کې د مبارکۍ د وړاندې کولو ترڅنګ احمد شار ته د شي حکومتولۍ او د سوریې د ناخوالو د کابو کولو دعا کړې ده. مولا محمد حسن اخوند په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو او هرړخیزو اړیکو د پراختیا هیله ښودلې ده. د کندهار والی مولا محمد شیرین اخوند په مشرۍ د سویل لویدیځ زون ولایتونو د والیانو ترمنځ د همغږۍ نوبتي ناسته سوې. د کندهار ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې په دې ناسته کې د نشهیي توکو د کښت، قاچاق، پیر او پلور د مخنیوي په اړه د علی قدر امیر المؤمنین د حکم د غوره تطبیق، د امنیت د لا ښه والي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې سوې دي. یاده ناسته کې د هلمند والي مولوي عبدالرحمن کندوزی، د زابل والي مولوي حزب الله افغان او د روزګان والي مولوي عنایت الله شجاع ګډون کړی و. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري په مشرۍ یوه پلاوي د ملي پراختیا شرکت د رئیس عبدالرحمن عطاش په عملتیا د قوشتپې ستر ملي کانال له بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې. یاد پلاوي د دې لیدنې پر مهال د اړوندو ادارو ترمنځ د لا ډېرې همغږۍ او ګډو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دا پروژه به اسلامي امارات د اوبو مدیریت او د هیواد اقتصادي ودې لپاره خپلو ستراتیژیکو موخو ته ورسوي. یاد دې وي چې دغه پلاوی څو ورځې وړاندې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د لا ډېرې همغږۍ رامنځته کولو لپاره ټاکل شوی و. په بل خبر کې د پلازمینې څخه د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې د تیرو 6 میاشتو پر مهال کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې 5399 رواني ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د مسؤلینو په وینا له دې جملې څخه 1896 تر درملنې وروسته روغ او بیرته له کورنیو سره یوځای شوي دي. او په پای کې مولا نورالدین ترابي د طبیعي ناورینونو سره د چمتووالي ملي ادارې مشر په افغانستان کې د ناروې د کمیټې له مشرې تاریا ماګنوسن واټر دیل سره د 200,215 ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د تفاهم یادداشت له مخې دغه مؤسسه د کابل په شکردره ولسوالۍ کې 511 مستحقو کورنیو او د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې 282 زیانمنو کورنیو ته نغدې پیسې ویشي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اروج بیلابیلې خپرونې په ځانګړې توګه د افغانستان مستندونه او ځانګړي راپورونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.